خو چې سړی مسله بیان او بیا وایي الله وایي پیغمبر وایي صحابه کرام وایي امامان وایي تابعین وایي وایي دا نوی دین دی نوی خو دغه دین دی کوم چې د قرآن او حدیث په مقابله کې نوی دین خو دا دی دا نوی دین دی او نوی دین خو هغه دی چې یو جماعت جوړ شي 100 کاله یو نیم 100 کاله مخکې دی وایي زمونږ مسلې زړې دي او ستاسو دا نوي یې دویمه خبره دا بعض وایي دا خبرې موږ چېرته نه دي اورېدلې دا کمې چې تا وکړې او تاسو یې کوئ دا موږ نه دي اورېدلې نو ته وایې چې دا چېرته امام بخاري دی ده نه دي اورېدلي جو نه به یې تا نه دي اورېدلي دا ستا جهالت و دا ستا جهل و ته څه دومره غټ مولا خو نه یې او نه در سره علم شتي چې دا خبره ته کوې چې ما نه دي اورېدلي دا کم وروڼه چې جومات ته رانوځي ور بندوي ور بند که وروره خبره ما څه کوله چې ما نه دي اورېدلي دا ستا جهالت دی نو ته به اوس عالم ته د دې ګناه کوې بلکې د عالم خو تندی ښکل که چې داسې مسلې ته بیانه کړې تا ته نه وه معلومه که چېرته یو حق پرست یو متبحر عالم دا خبر وکړي چې هغه ښه تکړه عالم چېرې دا مسلې نوي دي اوس د دې خبرې بیا هم څه نه څه وزن شتي ځکه چې قرآن او حدیث یې کتلي خو چې اوس عام سړی غریب د څه نه خبر نه وي خپله دنیا کې نښتې او مزدوریانې کوي او پیسې ګټي صرف دغه خبرې او بیا دی یو عالم ته ووایي تا چې را کوې مسلې بیان کړي دا خو موږ نه دي اورېدلي دا چې نه دي اورېدلي ګناه ستا ده چې دې نه دي اورېدلي ګناه ستا د هغه مولا ده چې هغه تا ته د حق نه دی بیان کړی نو دا دوه اهمې نقطې یادې ساته یو تا ته به لازم خلک دا وایي چې تا نوي مسلې شروع کړې نو دا خبره مخکې هم شوې ده نو سعد بن ابي وقاص رضی ته اولنۍ خبره مور ده وکړه زویه ما هذا الدين الذي اراك قد احدث دا نوی دین دې راوړی چې دا ته څه ګډوډ وکړې نښتی ستا پلار به دا خبرې کولې ستا نیکه دا وي ستا ترونو دا خبرې کړي ستا خاندان والا ته خو درون سړی د غټ خاندان سړی ته دا قصې کوې اوس او سعد بن ابي وقاص رضی په هغه ځوانانو کې دی چې د دې یو ناشنا سیرت پروت دی او تاریخ داسې انسانان ډېر لږ لیدلي لکه څنګه چې صحابه کرام دي او د دې سیرت ما د الله په توفیق سره تفصیلا بیان کړی دی ځان له هغه واورئ د سعد بن ابي وقاص رضی سیرت دلته موږ هغه تفصیل نه شو تللی دویمه نقطه دا شو یو خو دغه شو چې نوی دین دې راوړو نو دویمه نقطه دا واضحه شوه چې دا کومې مسلې چې ته بیانې دا ما نه دي اورېدلي د هغې جواب وشو تا نه دي اورېدلي مطلب خو دا نه چې زما مسله غلطه ده مسله به هله غلطی دی یو سړي چې کله د هغه سره په مسله باندې دلیل نه وي چې دلیل وي بس خبره ختمه شوه ندور مع الحق حيث دار وندور مع الدليل حيث دار دا یو لنډ قانون زده کوي چې موږ د دلیل سره تاویږ و راتاویږو که هر طرف ته تاو شو دا ښکلې خبره ده او لنډه خبره ده د ډېرو خبرو حاصل دی موږ د دلیل سره تاویږو چې کوم ځای ته تاو شو موږ د حق سره تاویږو چې کوم طرف ته تاو شو دې ته پکې نه ګورو چې دا حق خو پلانې وایي دی خو زموږ د جماعت سړی نه دی دا پلانې مولوي صاحب دی خو زموږ ملګری نه دی دا پلانې خو زموږ دشمن دی دا پلانې خو پنجابی دی او دا پلانې خو عربی دی او دا پلانې انګریز دی دا قیسې نشته حق چې څوک بیانوي موږ یې منو او دلیل چې د چا د خبرې یي بس د خبره مضبوطه نو سعد بن ابي وقاص رضی ته مور ویله تاسو څه کارونه شروع کړي سعد روغ رمټ هلک وي خراب شي نو بس بیا ورته دا ووایي چې یا به خپل دین پرېږدې او یا به زه خوراک او څښاک نه کوم تر دې چې زه به مړه شم نو بیا به ته بدنام شي خلک به ورته وایي چې دا هغه سړی دی چې مور یې خپله وژلې ده ستا دپاره به بدنامي جوړه شي چې دا هغه سړی دی چې مور یې وژلې ده نو خلک به بیا وایي چې دا قاتل دی د مور نو هغه ورته وایي مورو خبره داسې ده چې دا کم کارونه چې ته دا مه کوه زه درته خپله خبره کومه چې زه دا دین نه پرېږدم زما دغه صفا خبره بیا ورته په صحیح مسلم کې هم دا روایت شتي چې د مورې قسم وخوړو چې